السلام علیکم. د کرکټ په اړه د نن تازه او مهم خبر. راشد خان وايي ګریس ګیل ته پاکستان کې پام ډیر دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان سوپر لیګ مینوالو سره پوښتنه دا ده چې د کورونا له امله د 5م پړاو په څیر شپږم پړاو کې به هم لوبغاړي ته په تګ بندیز وي او د خپلې خوښې لوبغاړي به وویني که نه. د پاکستان کرکټ بورډ مشر احسان مانی وايي له حکومت سره په دې تړاو خبرې کوي. د پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې ځینې بهرني لوبغاړي پخوا هم دغه هیواد کې لوبېدل، خو نور داسې لوبغاړي هم شته چې اول ځل پاکستان ته ځي او د کرکټ مینوالو لیوالتیا ورسره شته. په دوی کې تر ټولو ډیر د پام وړ نوم د ویسټ انډیز ګریس ګیل دی چې د کویټا ګلیډیټر سره لوبیږي. تر دې مخکې هم د پاکستان غوره لیګ کې د اسلام آباد یونایټډ، کراچي کینګز، کویټا ګلیډیټرز او لاهور قلندر سره پاتې شوی دی چې دا ټولې لوبې په متحده عربي اماراتو کې شوي دي. خو نوموړی له ټولو ډلو سره لوبېدو کې هغه د پام وړ بریا نه ده ښودلې چې دی پرې مشهور دی او دا پته له دې هم لګیږي چې په 14 سیالیو کې یې یوازې 50 سیزه کړې ده. خو دی په شلاوریزو لوبو کې تر ټولو بریالی توپوهونکی دی چې له 400 ډیرو سیالیو کې یې برخه اخیستې ده او 22 سلیزو سربیره له 3000 ډیرې منډې جوړې کړي دي. په شلاوریزو لوبو کې له 1000 ډیرې شپږیزې وهلې دي. پر ګریس ګیل سربیره افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، مجیب رحمان او کیس احمد هم په اول ځل د پاکستان سوپر لیګ کې لوبیږي. راشد خان د لاهور قلندرز لوبډلې سره پلانټینیم کټګورۍ کې دی او له دې مخکې هم کویټا ګلیډیټرز 2 ځلې اخیستی دی خو لوبېدلی نه دی او دا ځل لوبیږي. راشد خان به دا ځل هم د پاکستان سوپر لیګ کې پوره نه وي ځکه فروری او مارچ کې افغانستان له زمبابوې سره لوبیږي، خو که د کورونا له امله دا ټیسټ او شلاوریزه لوبې وځنډېدې بیا به راشد خان ټول لیګ کې له لاهور سره وي. بلخوا به د افغانستان 19 کلونو سپینر مجیب رحمان هم شلاورو لوبو کې د مهم رول له امله د خبرو سرټکی دی. هغه تیر کال د کرابین، بیګ باش او هند IPL کې ګډون کړی دی او د شلاورو لوبو کې 30 وکټ اخیستی دی. 3 غوره لوبغاړي له یوې ډلې سره. تیر کال د شلاورو لوبو کې 3 کامیاب بالران حارث روپ، راشد خان او شاهنشاه افریدي دا ځل د لاهور قلندر سره دي. حارث روپ تیر کال د شلاوریزو لوبو کې 50 وکټو اخیستو سره سرټکی وو. افغان سپینر راشد خان د 50 وکټو سره دویم، بمر او شاهنشاه افریدي په دغه مهال 50 وکټ اخیستی دي. د پاکستان سوپر لیګ کې د هند پریمیر لیګ په څیر لوبغاړي لیلام نه سول بلکې هره کټګورۍ کې لوبغاړو ته پیسې وټاکل شوې. دا ځل د پاکستان سوپر لیګ کې مجموعي پیسې هم کمې وې او د 1.1 میلیون په ځای 9,50,000 وه. په پلانټینیم کټګورۍ کې شامل 3 لوبغاړو کې 2 په $1,80,000 او دریم یې په $1,10,000 وه. الماس کټګورۍ کې 3 لوبغاړو کې یو په $50,000 او پاته 2 په $60,000 او د سرو کټګورۍ کې 3 لوبغاړو کې یو په $50,000 او پاته 2 په $40,000 واخیستل شول. دا و زموږ د نن ورځې لنډ او مهم معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي وي دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.